السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو هیله ده چې ټوله راته ښه او جوړ صحتمند وئ. ملګرو په دغه ویډیو کې ولې کیس احمد له لیست څخه ووت په دې اړه معلومات درکوو. تر ویډیو تر پایه سره پاتې شئ، په هر څه به پوه شئ او زموږ یارانټي یوټیوب چینل سبسکرایب او همدغه ویډیو در سره لایک کړئ. د افغانستان ورو توپ اچوونکی کیس احمد هم د مجردانو له لیست نه ووت. هغه ته کورنۍ کوژدنه کړې ده. د معلوماتو تر مخه د افغانستان ورو توپ اچوونکی کیس احمد هغې ته کوژدنه کړې ده. په داسې حال کې چې کیس احمد اوس مهال په اسټرالیا کې د بیګ باش سیالیو کې لوبیږي. کیس احمد چې 19 کاله عمر لري، لیګ بریک توپ اچوونکی دی چې که څه هم د افغانستان لپاره یوازې یوه ټیسټ لوبه ترسره کړې ده. هغه په 19 کلونو سیالیو، کورنیو سیالیو او همداراز په تجارتي سیالیو کې ډېر نوم پیدا کړی دی او اوس د نړۍ په سترو تجارتي لیګونو کې هم لوبیږي. کیس احمد چې تازه یې کوژدنه کړې ده، تر دې مخکې رحمان الله ګربز هم کوژدنه وکړه چې په وروستیو په ملي لوبډله کې ولوبېد او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه چې نه یوازې په ملي لوبډله کې خپل ځای جوړ کړ بلکې ورسره سم د بنګلادیش په تجارتي لیګ کې هم واخیستل شو چې اوس په بنګلادیش کې لوبیږي. کیس احمد چې د بیګ باش سیالیو کې د هوربورټ لوبډلې لپاره لوبیږي، د سیډني لوبډلې پر وړاندې په 4 راوندونو کې یوازې 12 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول چې خپله لوبډله یې بریالی او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ترلاسه کړه. هغه تر دې مخکې د ابوظبي په لاس اوریزه لیګ کې د بنګلادیش ټایګرز لوبډلې یا بنګلا ټایګرز لوبډلې لپاره ولوبېد چې د ابوظبي لوبډلې پر وړاندې په یوه لوبه کې په 2 اورونو کې د 8 منډو په بدل کې 3 لوبغاړي وسوځول او د کیرز لوبډلې پر وړاندې بیا د 14 منډې په بدل کې 2 لوبغاړي وسوځول. بیګ باش کې نوموړی تر اوسه پورې 3 لوبې ترسره کړې دي چې سیډني پر وړاندې 4، میلبورن سټار پر وړاندې او میلبورن رینګرز پر وړاندې 1 وکټ ترلاسه کړې ده.